Welcome back to the English channel. زبنن تاسو ته په دغه ویډیو کې انګلیش کامن میسټیک خو یعنی کوم چې ډیر خلک کوي او دا ډیر مهم دی چې تاسو زده کړئ. ولې که چېرته تاسو دغه کامن میسټیک صحیح نه کوي نو تاسو به انګلیش تر اخره پورې غلط وي او تاسو نه به میسټیک کیږي. نو موږ سره دا څه شی دا کوم کامن میسټیک دی موږ سره اکثره سټوډنټان هم کوي او اکثره داسې سپیکرز وي چې هغه هم کوي. نو راځئ چې دغه باره کې ووایو چې داسې کوم کامن میسټیک دی چې هر یو کس یې کوي. دا موږ سره دی ان د څه لپاره استعمالیږي موږ به څنګه استعمالوو د مینینګ څه ده پښتو کې. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د ان باره کې مکمل معلومات درکوم او خوب تفصیل به درته وایم. صحیح ده ان به خو تفصیل کې درته ډیفاین کوم او انشاءالله امید لرم چې تاسو به ورته زده کړه ښه په صحیح طریقه وکړئ. او که چېرته تاسو بیا هم ورباندې پوه نه شئ ما نه کمنټ بوکس کې تپوس کولی شئ، زه به تاسو ته ریپلای درکړم بیا. نو راځئ چې د ان باره کې موږ ووایو. ګورئ ان څه دپاره استعمالیږي او څنګه موږ په جمله کې استعمالوو. دې ته موږ په انګلیش ګرامر کې څه وایو؟ ان ته موږ په انګلیش ګرامر کې انډیفینټ آرټیکل وایو. انډیفینټ آرټیکل مطلب غیر محسوس، یعنی دا موږ د هغو نومونو لپاره استعمالو، هغه شیانو لپاره استعمالو کوم چې کامن وي، عام وي، یعنی د هر څه لپاره موږ استعمالو. اوس د دې ډیفینیشن تعارف یې څنګه ده؟ د دې دواړو تعارف څه دا رقم ده چې they are used for single noun and things. they are used for single noun and things. دا دواړه چې دي دا A او N دا موږ د واحد شیانو لپاره یا د واحد نومونو لپاره استعمالوو. اوس راځئ چې دا د AN خپل ځان ته سره کوم تعارف ده دا ووایو. د A تعارف چې موږ دا رقم ده، د A تعارف مکمل دا رقم ده A is used before noun starting with consonant. A is used before noun starting with consonant. A چې کوم ده A article دا موږ هلته استعمالو کله چې په جمله کې د نوم راشي او د هغه نوم شروعات د څه نه شوي وي، د هغه نوم شروعات د کانسوننټ لیټرو نه شوي وي، نو بیا به موږ A استعمالو. ګورئ بیا درته وایم چې کله یو نوم راشي د هغه نوم نه مخکې به موږ A هله لګوو. کله چې د دې نوم په سر کې اول ټکی څه وي، اول لیټر څه وي، کانسوننټ لیټر وي، نو بیا به موږ A لګوو. لکه فار ایگزامپل it is a chair. it is a chair دا یوه کرسۍ ده. اوس د چیر دا موږ سره یو ورډز دی، یو نوم ده، د دې په سر کې موږ سره C راغلی، C موږ سره کانسوننټ لیټر ده، نو د دې لپاره موږ A ولګوو. it is a chair دا یو کرسۍ ده. it is a chair دا یوه کرسۍ ده. امید لرم تاسو به په دې A باندې پوه شوي یئ. اوس راځئ چې د N باره کې موږ خبرې وکړو چې N د څه لپاره استعمالیږي. ګورئ N is used before noun starting with vowel. N is used before noun starting with vowel. N موږ هلته استعمالوو کله چې د ورډز په سر کې واول لیټر راغلی وي، یعنی چې یو ورډ شروعات په څه سره شوی وي، په واول لیټر سره. لکه واول موږ سره څو دي؟ 5 A E I O U. د دغه ورډز نه چې کله د په سر کې واول ټکی راغلی وي نو موږ به بیا د N استعمال کړو. لکه فار ایگزامپل that is an aeroplane. that is an aeroplane هغه یو جهاز ده. اوس د ایروپلین په سر کې موږ سره A راغلی، A چې ده دا موږ سره یو واول لیټر ده، د دې لپاره به موږ N استعمالوو. امید لرم تاسو به په AN آرټیکل باندې پوه شوي یئ. که چېرته په دغه چینل باندې نوي یاستئ نو ضرور درسره سبسکرایب کړئ، شیر کړئ او کمنټ لازمي کړئ. See you next time in next video. Goodbye. Tata.